ګرانو قدرمنو السلام علیکم. قدرمنو نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم. غواړم دا خپله خوشحالي تاسو سره شریکه کړم ځکه چې تاسو زما د ژوند یو اهم حصه یې. هغه دا چې ما او جاوید فضا د برطانیا د لندن برټش سټیزن شپ واغستو. ملګرو اخیر کار نازي اقبال ورسره د هغې کم خاوند چې دی د لندن کومه نیشنلټي چې دا هغه ورته میلاو شو دا وخت د هغې کم یو ویډیو چې دا هغه هم تاسو وکته. زه به تاسو ته ویم چې د 3-4-5 کالونه د دې کم کوشش چې دی هغه په دې پسې روان و چې موږ ته به دا نیشنلټي په څه طریقه سره میلاو شي او اخر کار چې دی هغه ورته میلاو شوه. زه به تاسو سره شریکه کړم کله چې دا په پاکستان کې وو او دلته نازي اقبال چې وه په خپل روډ چې کوم الزامات یا ریل کې هغه کار کړی دی یا نه دی خو په هغې چې کم ولګېده د هغې نه پس بیا دا ډایرکټ لندن ته لاړه او داسې ویلی کېږي چې د دې ځای کم کیسونه کم ډاکومنټ چې وو هغه یې په نیشنلټي حاصلولو دپاره چې کم دی هغه هم پیش کړي او پکې داسې کم غټه سطح چې کم د هغه دا ده چې په دغه نسبت سره چې کم دی دیو ته هغه نیشنلټي هغه میلاو شوې ده. یعنې که موږ وګورو په داسې قسمه چلونه خلک کوي څوک یو څوک ځان باندې فایار او مختلف قسمه انداز داسې اختیاروي چې آیا ماته په هغه ځای کې نیشنلټي کې څه مشکلات رانشي او ماته په اسانه سره هغه میلاو شي. نو دغه ویډیو و دغه معلومات هغه ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاوږو. الله حافظ.